د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان او تاجیکستان ترمنځ د پولې په اوږدو کې د تاجیکستان د امنیتي اندېښنو په غبرګون کې ډاډ ورکړی چې په دې سیمه کې به هیڅ ډول پوځي خوځښتونو ته اجازه ورنکړل شي. دا په داسې حال کې چې له دې مخکې د تاجیکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې ویلي و چې په یوه سرحدي نښته کې 2 افغان وګړي وژل شوي او ادعا یې کړې وه چې هغوی په ناقانونه توګه تاجیکستان ته اوښتي وه او د نشري توکو په قاچاق کې لاس درلود. ښاغلي مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې څو ورځې مخکې د افغانستان او تاجیکستان د پولې په اوږدو کې ځینې خوځښتونه رامنځته شوي وو خو اوس تر کنټرول لاندې دی. مجاهد ټینګار کړی چې له پخوا راهیسې د یادې پولې په اوږدو کې د قاچاقبرانو تحرکات موجود و او هغوی له دې لارې تګ راتګ کوو، خو له دغو مواردو پرته کوم پوځي اقدام او جدي امنیتي ستونزه نشته او په ټوله کې په هیڅ ډول پوځي خوځښتونو ته اجازه ورنکړل شي. مجاهد دغه راز ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د تاجیکستان پر ضد ونه کارول شي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر په مشرۍ د تدارکاتو کمیسیون په نوبتي غونډه کې د شاوخوا 6.5 میلیارډ افغانیو په ارزښت 21 پروژې منظوره شوې دي. غونډې ته 14 پروژې وړاندې شوې وې چې په 12 پروژو کې لازم تعدیلات هم منظور شوي دي. په منظور شوو پروژو کې د کونړ د ماڼګۍ برېښنا بند بیا رغونه د 5 ولایتونو په هوایي ډګرونو کې د ګمرکونو لپاره د سکنرونو اخیستل او د 4 ولایتونو د عمومي روغتونونو جوړول شامل دي. د چارواکو په وینا دغه پروژې د افغانستان له بودیجې تمویلیږي او په بېلابېلو ولایتونو کې د برېښنا رسونې او ویش یو شمېر پروژې هم پکې شامل دي. ایران وایي چې د بلې جګړې لپاره چمتوالی لري او ټرمپ یو ځل بیا د هرمز تنګي د امریکا قلمرو وباله. د پاکستان د پوځ لوی درستیز ایران ته ځي او د امریکې ولسمشر ویلي چې پر تهران اقتصادي فشار خپل کار په ښه توګه ترسره کوي، خو په ځواب کې د ایران د ملي امنیت عالي شورا منشي وایي که اقتصادي فشارونه دوام وکړي نو که اړتیا شوه په سیمه کې به د امریکا ټول اقتصادي سرچینې بمبار کړي. پر ایران د امریکا فشارونو زیاتوالي سره تهران خپل ګواښونه زیات کړي دي. د اسلامي جمهوریت چارواکو ویلي چې هغه هیوادونه چې د واشنګټن لخوا پر ایران اقتصادي فشار سره یوځای کیږي دښمنان به وګڼل شي. دا خبرداری کولی چې د مقابلې ساحه له بندیزونو هغه وغځوي او په سیمه کې د امریکا ګټې او د تیلو د لیږد لارې ګواښي. په ورته مهال د هرمز تنګي په اړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوی دریځ او تریخوالی نور هم زیات کړی دی. ټرمپ یو ځل بیا د اوبو د لارې نقشه خپره کړې او دای د امریکا نوې خاوره بللې ده. دا هغه اعلامیه ده چې د ایراني چارواکو له غبرګون سره مخ شوې. سره د دې چې تاوتریخوالی زیاتیږي تهران د دې کړکېچ لپاره د سیاسي حل لارې اړتیا هم یادوي. دوی به هیڅکله اټومي وسلې ونه لري. دوی په شدت سره یو معامله غواړي. موږ حتی نه پوهېږو چې موږ غواړو له دوی سره خبرې اترې وکړو که نه، ځکه چې زه د هرمز تنګي د امریکا خاوره ګڼم او دا اوس د امریکا خاوره ده. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي چې جګړه د تل لپاره دوام نشي کولی او ایران باید د جګړې له وضعیت ووځي. نوموړي زیاته کړې چې د هوکړې وروستی یادښت په عزت، حکمت او مصلحت ولاړ دی او ستونزې د منطق او غار سره د خبرو اترو له لارې حل کېدی شي، مګر تهران به د دښمن پر وړاندې شاته نشي. همه آن بدون استثنا همه آن کسانی بود که دستی در آتش داشتند، رزمندگانی که می جنگیدند، مدیرانی که امنیت مملکت رو حفظ می کردند و مجریانی که اجرا می کردند و قانونگذاران و قاضیان و عادلانی که بود، بدون استثنا. و اگر ما ایستادیم و در مقابل دشمن سرخم نکردیم، همین آدما بودن، کسانی غیر از اینا نبودن و همین آدما نشستن و به یک چهارچوبی رسیدن، مصلحت رو و عزت رو و حکمت رو بر این دیدن که این گونه باید عمل کرد.
له بل خوا د ایران امنیتي چارواکي د امریکا د فشارونو سره د مقابلې لپاره په خپل چمتووالي ټینګار کوي. د ایران د ملي امنیت شورا سرمنشي محسن رضایی خبرداری ورکړی چې که د امریکا اقتصادي فشار دوام وکړي، تهران چمتو دی چې په سیمه کې خپل د تیلو اقتصادي شرکتونه په نښه کړي. هغه دا هم ویلي چې که د سیمې هیوادونو د امریکا د بندیزونو سره سم عمل وکړي، ایران کولی شي د هرمز تنګي او فارس خلیج له لارې د تیلو صادرات ودروي. اگر ایشون بخواد حالا یه کارهای انجام بده، مقابله ما مقابله به مثل زلزله وار خواهد بود. اولا به تمام کشورهای اطراف و کشورهای دنیا میگیم که وارد جنگ اقتصادی در کنار آمریکا نشن. هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما او رو دشمن تلقی میکنیم. البته اول باش مذاکره میکنیم، جلسه میذاریم، میگیم برید کنار، صفتون از آمریکا جدا کنید. اگر عمل نکردن میزنیم، منافع اون کشور رو میزنیم. خو د دې خبرداري سره په ورته وخت کې د کړکېچونو د کمولو لپاره ډیپلوماټیکي هڅې هم روانې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس اراغچي د عمان، مصر او پاکستان له چارواکو سره د سیمه‌ییزو پرمختګونو او د تهران او واشنگټن ترمنځ د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره د شرایطو په اړه خبرې کړې دي. نوموړی د عمان د بهرنیو چارو وزیر سره په اړیکه کې دی ترڅو په هرمز تنګي کې د بیړیو تګ راتګ او د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره مناسبو زمینو په اړه بحث وکړي. په ورته وخت کې د پاکستان د پوځ د مشر اسم منیر لخوا تهران ته د احتمالي سفر په اړه راپورونه خپاره شوي چې موخه د ایران او متحده ایالاتو ترمنځ د منځګړیتوب هڅې بیا پیل کول دي. د اسلامي امارت ویان مرستیال حمدالله فطرت وایي چې په تیر څه باندې 2 کلونو کې نږدې 80 لوی منځني او کوچني شرکتونه افغانستان ته بیرته راستنه شوي او په ټولیز ډول یې په هیواد کې 88 میلیونه ډالر پانګونه کړې ده. ښاغلي فطرت زیاته کړې چې دغو سوداګرو او صنعتکارانو ته په مرکز او ولایتونو کې د صنعتي پارکونو په دننه کې ټولټال 288 جریبه ځمکه ورکړل شوې ده. د نوموړي په وینا د دغو بانکونو له لارې په مستقیم ډول د 4600 څخه ډیرو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. په تیرو 2 کلونو کې 9 لوی منځني او کوچني کډوال سوداګر او متشبثین هیواد ته راستنه شوي او په افغانستان کې 88 میلیون ډالر پانګونه کړې ده. د اسلامي امارت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي دا سوداګر او کسبګر چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو پر مهال هیواد ته راستنه شوي په مرکز او ولایتونو کې په صنعتي پارکونو کې 288 جریبه ځمکه ترلاسه کړې ده. د فطرت پر وینا د پانګونو په مستقیم ډول له 4600 څخه زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. له تیرو څه باندې 2 کلونو راهیسې د جبري اخراجیدونکو مهاجرینو په بهیر کې 9 سوداګر او صنعتکاران چې له دې جملې یو تن د لوړې کچې 4 تنه د منځنۍ کچې او 14 تنه د ټیټې کچې سوداګر او صنعتکارانو هیواد ته راستانه شوي او په بېلابېلو برخو کې ورته مهم خدمات او سهولتونه هم برابر شوي دي. ښاغلي فطرت زیاته کړې چې د اسلامي امارت چارواکي هڅه کوي چې سوداګرو او کسبګرو ته په بېلابېلو برخو کې د خدماتو وړاندې کولو پروسه اسانه کړي. د نوموړي پر وینا اوس مهال د 15 سوداګرو اسناد د بیاکتنې او نهایي کېدو په حال کې دي. دوی ته د مرکز او ولایتونو په صنعتي پارکونو کې 288 جریبه ځمکه ویشل شوې او یادو سوداګرو او صنعتکارانو په مجموعي توګه 88 میلیونه ډالر پانګونه کړې ده او 4611 کسانو ته په مستقیمه توګه کاري فرصتونه برابر شوي. د 1500 تنو سوداګرو او صنعتکارانو اسناد بررسي شوي دي او د بشپړېدو په حال کې دي. دوی به هم د نافذه اصولو سره سم له امتیازاتو او سهولتونو څخه برخمن شي. اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې په هیواد کې د پانګونې زیاتوالی د اقتصادي بدلون او هیواد ته د بهرنیو اسعارو د جریان لامل دی او دوی وایي چې دا کولی شي په هیواد کې د ځوانانو او کارګرانو لپاره د کار فرصتونه رامنځته کړي. افغانستان یک سرزمین بالقوه غنامند است و اکثر منابعش دست نخورده هم باقی مانده. بنان هرگاه سرمایه‌گذاری به شکل درستی صورت بگیره، چی داخلی باشه چی خارجی باشه، یک سری مزیت‌ها و منافع به افغانستان فراهم میکنه. از جمله بحث ارزآوری است. سبب آمدن عاید بیشتر در افغانستان میشه
و ما میتونیم در نوع خود صاحب ثروت شده باشیم، میزان اشتغال بلند میره و موقعیت ژئوپلیتیکی افغانستان هم تقویت پیدا میکنه و صادرات افزایش میکرده باشه، چون جی دی پی افزایش میکنه. در کل میتونه سرمایه‌گذاری در معادن افغانستان نقش برازنده را به اقتصاد کشور داشته باشه. په ورته وخت کې د ترکمن رسنیو د راپورونو له مخې د افغان او متحده عرب اماراتو سوداګرو ترمنځ د تصفیه شوي ډیزل د خرڅلاو لپاره د نږدې 1.5 میلیون امریکایي ډالرو پر ارزښت 2 قراردادونه لاسلیک شوي دي. د ترکمنستان د دولتي اجناسو او خامو موادو د تبادلې د معلوماتو له مخې د قراردادونه چې د ترکمنستان د تیل او پتروشیمي صنعتونو لخوا تولید شوي تصفیه شوي ډیزل پکې شامل دي. د جمعې په ورځ د تبادلې په بهرني بازار کې نهایی شول. د یک ټلویزیون قدرمنو او معزز لیدونکو زما خبرې سر به اسپام دی ځای پای ته ورسید. تر بیا ښې چارې.